په لومړیو کې غبار دومره زیات و چې نورا هیڅ شی لیدلی نه شو، تر هغې چې دواړو خواو ته یې لوړې پایې ښکاره شوې. په یوه پراخه ځای کې ولاړه وه. دواړو اړخونو ته یې کتار منظمې پایې وې. پایو تیاره خړ رنګ درلود او روښانه آبي داغونه پرې وو. غبار رو رو له منځه لاړ، لکه هغه روح چې نه غواړي څوک یې وویني. د غبار تر شا یو څه تر سترګو شول، یو کلک او مستطیل شی لکه یوه ودانۍ، تقریبا د یوې کلیسا یا کوچني سوپرمارکېټ په اندازه وه. بهر دیوالونه یې په تیږو پوښل شوي وو. د ودانۍ تر مخ لویه لرګینه دروازه وه، پر بام یې کوچنۍ او ظریفه حکاکي شوې وه. د ودانۍ په مخکینۍ برخه کې چیرته چې د بام دوه څوکې سره یو ځای کېږي یو لوی ساعت ځوړند و. د ساعت شمېرې رومي اعداد و چې په تور رنګ لیکل شوي وي. د ساعت ستنو نیمه شپه ښودله. د ودانۍ کړکۍ تیاره او قوس لرونکې وه چې په مساوي اندازه په مخکیني دیوال کې کار شوې وي. په لومړي نظر نورا یوازې 4 کړکۍ ولیدلې. په شیبه وروسته ډاډه شوه چې 5 کړکۍ دي. پوه شوه چې سمې یې شمېرلې نه دي. شاوخوا ته بل هیڅ شی نه و، بل ځای هم نه و چې تللې وې. ورو ورو د ودانۍ په لوري روانه شوه. نورا خپل لاسي ساعت ته وکتل. ساعت کې دقیقه نیمه شپه وه. نورا انتظار شوه چې ثانیې بدلې شي، خو نه شوې. آن کله چې ودانۍ ته نږدې شوه لرګینه دروازه یې پرانیستله او د ودانۍ دننه یې پل کېښود. بیا هم په ساعت کې تغییر رانغی. یا یې ساعت خراب شوی و یا پر وخت کومه ټکه رالوېدلې وه. په داسې شرایطو کې دواړه ممکن و. نورا فکر وکړ څه شوي، دلته څه کیسه ده. همداسې چې دننه تلله په دې فکر شوه چې ښایي دلته وکولی شي د خپلو پوښتنو ځواب پیدا کړي. د ودانۍ دننه رڼا وه. ځمکه یې پر روښانه تیږو پوښلې وه. رنګونه یې زیړ او خړ وو، لکه د قدیمي کتابونو د کاغذ رنګ. خو هغه کړکۍ چې د ودانۍ بهر یې لیدلې وې دننه نه وې. په اصل کې که څه هم څو ګامونه وړاندې لاړه، خو نورې دیوالونه نه شو لیدلی. پر ځای یې ټولو خواو ته د کتابونو المارۍ ایښې وې. د الماریو لوړوالی تر چت پورې رسېده. ټول ردیفونه یې له کتابونو ډک وو. تر منځ یې نرۍ لاره وه چې نورا پکې قدم واښه. نورا یوې المارۍ ته ودرېده او دغو بې شمېره کتابونو ته یې وکتل. ټول ځایونه له کتابونو ډک وو. د الماریو ردیفونه دومره نري وو چې نه لیدل کېدل. د ټولو کتابونو رنګ شین و، خو بیل او متفاوت شین. ځینې لکه ولاړې اوبه شین رنګې وو، ځینې لکه پیسته شنه وو، ځینې تیاره زمردي شنه وو، او ځینې نور بیا لکه د اوړي روښانه او تازه چمن غوندې شنه وو. اوس چې د اوړي د چمنونو بحث راغی، که څه هم کتابونه ډېر پخواني ښکارېدل، مګر د کتابتون هوا پاکه او تازه وه. زړه راښکونکی بوی پکې لګېده. د قدیمي او ګرد وهلو کتابونو غوندې نه وو. ټول پاک او منظم ایښودل شوي وو. واقعا داسې ښکارېدل چې د افق په لوري همداسې تر پایه د کتابونو المارۍ دوام ولري. د الماریو لړۍ به یوازې په ځینو برخو کې چې دهلیز کوږوالی درلود ماته شوه، بیا به بیرته منظمه پیل شوه. نورا ناڅاپي یوه لاره انتخاب کړه او پکې روانه شوه. په وړاندې تکاتو کې کیڼ لوري ته تاو او لږ څه لارورکې غوندې شوه. د وتلو په لار پسې وګرځېده، خو هیڅ کومه نښه یا لارښود لیکنه یې ونه لیده چې بهر وتلې ښودلې وې. هڅه یې وکړه بیرته پر راغلې لاره وګرځي، خو ناشونې وه. په پای کې ډاډه شوه چې د وتلو لار نشي پیدا کولی. د ځان د آرامولو لپاره یې په خپل سر خبرې پیل کړې. دا هر څه ډېر عجیب دي، هیڅ طبیعي نه ښکاري. ودرېده او د څو کتابونو په لوري یې ګام واخیست. د کتابونو پر پښتۍ هیڅ عنوان یا د لیکوال نوم نه و. یوازینی توپیر په رنګونو او پنډوالي کې و. د کتابونو لوړوالی یو شان و، یو دوه خو دومره نري و چې بیخي بروشرو ته ورته و. لاس یې وروږد کړ چې یو زیتوني رنګه متوسط کتاب د المارۍ له خانې راواخلي. لږ ګرد وهلی تر سترګو کېده. وړاندې تر دې چې کتاب په بشپړه توګه پورته کړي، یو غږ یې له شا واورېد او ټوپ یې کړل. غږ راغی، پام کوه. نورا مخ واړوه چې وګوري څوک یې تر شا دي. د کتابتون مسؤله: هیله کوم له کتابونو سره به ډېر پام کوې. یوه ښځه ناڅاپي له کومې خوا را پیدا شوې وه. رسمي او منظم کالي یې اغوستي وو. شین جاکټ یې و چې غاړه یې لوړه وه. لنډ سپین ویښتان یې لرل. نورا ځان سره وویل چې د ښځې عمر به څومره وي؟ شاوخوا 80 کلنه ښکارېده. تاسې څوک یاست؟ خو مخکې تر دې چې خپله پوښتنه بشپړه کړي پوه شوه چې پر ځواب پوهیږي. ښځه موسکه شوه او ویې ویل: د دې کتابتون مسؤله. څېره یې مهربانه خو جدي او ځیرکه وه. سپین ویښتان یې لکه د تل په شان صاف او لوېدلي وو. څېره یې بیخي هماغسې وه چې نورا یې انځور په ذهن کې لاره.
لږ څه ور وړاندې شوه ښځه هماغه د ښوونځي د کوچني کتابتون زړه مسؤله وه. میرمن علم مسکی شوه. هو زه یم. نورا ته هغه باراني ورځې ور یاد شوې چې دواړو به تر ماسپښین وروسته د شطرنج لوبه کوله. هغه ورځې په زړه شوه چې پلار یې مړ شوی و او میرمن علم دا خبر په ډېر کراره د ښوونځي په کتابتون کې ورته ویلی و. پلار یې د هلکانو په یوه ښوونځي کې د سپورت ښوونکی و او یوه ورځ ناڅاپه د ښوونځي د راګبي لوبې په میدان کې د زړه حمله پرې راغلې وه او مړ شوی و. نورا چې د پلار د مرګ خبر اورېدلی و تر نیم ساعته یې همداسې بې حس او لارورکې خپلې نیمه تمامې د شطرنج تختې ته سترګې نیولې وې. په لومړیو کې د دې حقیقت درک ورته ګران و، خو بیا ناڅاپه یې پر ذهن برید وکړ او دی له یوې نااشنا دنیا سره اشنا کړه. نورا میرمن علم په غېږ کې نیولې وه، مخ یې د هغې پر کمیس ایښی و او دومره یې ژړلي وو چې د اوښکو له وجې یې سترګې او مخ پړسېدلي وو. میرمن علم هغه یوازې په غېږ کې نیولې وه او لکه ماشوم چې نازوي د سر پر شا یې لاس تېراوه. نه یې کلیشهیي خبرې ورته وکړې، نه یې هم په دروغو خبرو تسلي ورکړه چې ارامه یې کړي. برعکس ورته اندېښمنه وه. نورا ته به د میرمن علم غږ یادېده چې ویلې هر څه به سم شي نورا، هر څه به ښه شي. یو ساعت لا تېر نه و چې د نورا مور ورپسې راغلې وه چې له ښوونځي ځان سره کور ته بوځي. د نورا ورور بې باکه او بې خیاله د موټر په شا څوکۍ کې ناست و. نورا د موټر په مخه کې له غلې او لړزانه مور سره کېناسته او ورته ویې ویل چې پرې ګرانه ده، خو له خپلې مورې بیرته هېڅ ځواب وانه ورېد. دا کوم ځای دی؟ زه چیرې یم؟ میرمن علم ډېره رسمي موسکه شوه. ښه نو ښکاره خبره ده چې دا کتابتون دی. مګر د ښوونځي کتابتون نه دی، د بیرون تګ لاره هم نه لري. زه مړه شوې یم، دا تر مرګ وروسته بله دنیا ده. میرمن علم وویل نه داسې نه ده. پوه نه شوم، اجازه راکړه چې پوه دې کړم. د نیمې شپې کتابتون. میرمن علم چې خبرې کولې ته به وایي سترګې یې بیرته ژوندۍ شوي او داسې ځلېدې لکه د سمندر اوبه چې په سپوږمینه شپه کې ځلیږي. ویې ویل د ژوند او مرګ ترمنځ یو کتابتون دی او د دغه کتابتون په الماریو کې ډول ډول کتابونه پراته دي. هر کتاب د دې فرصت درکوي چې هغه متفاوت ژوند تجربه کړي چې تا کیدای شوی درلودلی وې. څو وګورې که نور انتخابونه دې کړي وې څیزونه به څرنګه وې؟ که فرصت په لاس درغلی وی چې د ماضي تېروتنې جبران کړي، آیا متفاوت عمل به دې کړی و؟ نورا وپوښتل نو واقعا مړه شوې یم؟ میرمن علم سر وخوځاوه. نه، په دقت واوره. د ژوند او مرګ ترمنځ. د الماریو ترمنځ یوې سیخې لارې ته اشاره وکړه. مرګ هلته بهر دی. ښه نو زه هم باید بهر ووځم ځکه پخپله غواړم مړه شم. نورا روانه شوه چې لاړه شي، خو میرمن علم سر وښوراوه. د مرګ لړۍ داسې نه ده. ولې؟ ته د مرګ خواته نشې ورتللی، مرګ ستا خواته راځي. ظاهرا نوران په مرګ کې هم نه وتوانېدلی چې بریالی شي. یو ډول اشنا حسو په ټولو برخو کې د نیمګړتیا حس، لکه یوه نیمګړې انساني لوبه، نیمه ژوندۍ او نیمه مړه. ښه نو ولې مړه نه شوم؟ ولې مرګ رانغی؟ په خپله مې رسمن راوغوښت چې راشي. غوښتل مې مړه شم، اوس ځان دلته وینم او لا هم وجود مې شته. تر اوسه هم هر څه حسوم. ښه که دا خبره دې اراموي، په ډېر امکان سره مرې. هر څوک چې دې کتابتون ته راځي که برخلیکي هر څه وي، ډېر په دې ځای کې نه پاتې کیږي. نورا به چې هر وخت په هرې موضوع فکر کاوه، یوازې خپلې نیمګړتیاوې به یې لیدلې، هغه څیزونه چې نه وه ورته رسېدلې. په رښتیا چې ډېر زیات شیان چې نورا نه وو ترلاسه کړي. ډېر حسرتونه وو چې مدام به یې ذهن ته راتلل. د اولمپیک په لامبو وهلو کې مې برخه وانخیسته، کنګل پیژندونکي نه شوم، له ډین سره مې واده ونه کړ، موړ نه شوم، د حیرانونکي لار موسیقۍ ډلې اصلي سندرغاړی نه شوم، په رښتیا خوشحاله اوسېدو باندې بریالی نه شوم، د ویلټر ساتنه مې ونه شوه کړې، او اوس تر دې ټولو وروسته نه وه توانېدلې چې مړه شي. واقعا شرموونکې وه چې په دومره ډېرو شونتیاوو کې پاتې راشي. نورا، تر هغې چې د نیمې شپې کتابتون موجود دی، ته هم له مرګ خوندي. اوس باید پریکړه وکړي چې څنګه ژوند غواړي وکړي. متحرکې المارۍ. د نورا دواړو خواو ته د کتابونو المارۍ په حرکت شوې. زاویې نه بدلېدې، یوازې په افقي لوري ښویېدې او ځای پر ځای کېدلې.
دا هم ممکنه وه چې المارۍ اصلا حرکت نه کاوه او یوازې کتابونه په خوځېدو. معلومه نه وه چې څنګه یا ولې داسې کیږي. هیڅ شی یا وسیله نه ښکارېده چې دا کار وکړي. کوم غږ هم نه اورېدل کېده او کتابونه هم د الماریو له پاسني یا ښکتني ردیف نه پر ځمکه نه رالوېدل. کتابونه پر دې اساس چې په کوم ردیف کې دي په متفاوت صورت ښویېدل، خو هیڅ یوه یې ډېر چټک حرکت نه کاوه. دا څه روان دي؟ د میرمن علم څېره جدي شوه، ځان یې نیغ کړ، زنه یې پورته ونیوله، یو ګام نورا ته ور مخکې شوه او لاسونه یې سره یو ځای کړل. اوس یې وخت دی چې پیل وکړي ګرانې. که ستونزه نه وي پوښتنه کړی شم چې څه شی پیل کړم. هر ژوند میلیونونه پرېکړې په ځان کې لري. ځینې دا پرېکړې لویې دي او ځینې کوچنۍ، خو هر ځل چې یوه پرېکړه کوو پایله یې بدلیږي او د پایلې دا بدلون د نورو بدلونونو سبب کیږي. دا کتابونه ټولو هغو ژوندونو ته دریسي دي چې تا کولی شو تجربه یې کړي. څه؟ ته په خپل عمر کې د شته احتمالاتو په اندازه ژوندونه لرلی شي. په ځینو ژوندونو کې متفاوت انتخابونه کړي او هغه ټاکنې متفاوتې پایلې رامنځته کوي. که یوازې یو کار دې متفاوت کړی وی، د ژوند داستان به دې متفاوت وي. هغه ټول ژوندونه د نیمې شپې په کتابتون کې موجود دي. ټول ستا د واقعي ژوند په اندازه رښتیا دي. یعنې موازي ژوندونه؟ تل هم موازي نه، ځینې لږ څه ډېر متقاطع دي. ښه، غواړې هغه ژوند تجربه کړې چې کولی دې شو ویې لرې؟ غواړې یو کار متفاوت ترسره کړي؟ کوم څه شته چې غواړې بدل یې کړي؟ آیا تر اوسه دې داسې کوم کار کړی چې فکر دې کړی وي ناسم دی او بیا دې ارمان کړی وي چې هغه کار دې په متفاوته بڼه کړی وي؟ ځواب یې اسانه و، هو، ټول کارونه. د نورا دې ځواب د کتابتون د مسؤلې پوزه په خارښت کړه. میرمن علم ژر لاس جیب ته کړ چې کاغذي دستمال راوباسي، له ځنډ پرته یې مخ او پوزې ته ونیوه او وپرنجېده. نورا وویل، صحت دې وي. ویې لیدل همدا چې مسؤلې کاغذي دستمال وکاروه، یو دم یې لکه کومه جادو چې کړې وي دستمال یې له لاسه ورک شو. اندېښنه مه کوه، دا دستمالونه هم د ژوندونو په څیر دي، دې ته ورته نور ډېر شته. میرمن علم بیرته خپلې خبرې ته راغله. په متفاوته بڼه د یو شي ترسره کول داسې دي لکه ټول شیان چې په متفاوته بڼه ترسره کوي. موږ که هر څومره هڅه وکړو د ماضي ژوند هغه کارونه نشو بدلولی چې کړي مو دي. خو ته نوره په ژوندانه کې نه یې، بهر راغلی. دا تا ته یو فرصت دی چې وګورې ستا ژوند هر څنګه مخته تللی شو. نورا ځان سره وویل، هیڅ امکان نه لري چې دا دې رښتیا وي. ظاهرا میرمن علم پوهېده چې نورا په څه فکر کوي. دا واقعیت دی نورا سیټ، دومره ګران واقعیت هم نه دی چې ته یې درک نشي کړی. خو که غواړې چې په ساده الفاظو یې تعریف کړم نو ویلی شم چې دا منځنی حالت دی، نه ژوند دی نه مرګ. هغه واقعي ژوند چې ته یې فکر کړی نه دی، مګر خوب هم نه دی، نه دا دی نه هغه. که لنډې ووایم د نیمې شپې کتابتون دی. د کتابونو المارۍ چې مخکې خورېدې اوس ځای پر ځای ودرېدې. د نورا پام شو چې ښي اړخ ته د یوې لوړې المارۍ یوه لویه برخه تشه ده. د المارۍ نورې ټولې طبقې بیخي ډکې وې، خو دلته یوازې یو کتاب د المارۍ په سپین او نرۍ خانه کې ایښی و. دا کتاب د نورو کتابونو غوندې شین رنګی نه و، بلکې خړ رنګ یې درلود. بلکل هغسې خړ چې نورا لومړي ځل په غبار کې د ودانۍ د مخې دیوال او خړې تیږې لیدلې وې. میرمن علم همدا کتاب له المارۍ راواخیست او نورا ته یې ورکړ. په سترګو کې یو څه د انتظار حس لیدل کېده. ته به وایې چې نورا ته یې د هغې د کرسمس ډالۍ ورکړې ده. کله چې کتاب د میرمن علم په لاس کې اوس سپک ښکارېده، خو چې نورا واخیست ډېر دروند و. نورا کتاب پرانیست. میرمن علم سر وخوځاوه. د هر کتاب تر پرانیستلو مخکې باید اجازه واخلي. ولې؟ په دغه کتابتون کې ټول کتابونه یوازې له یوه پرته نور ټول ستا دي، ستا لپاره دلته ایښي دي. پوهېږې چې څه وایم؟ ځکه د هر انسان ژوند کیدی شي په بې شمېره مختلفو ډولونو مخته لاړ شي. په الماریو کې دا ټول کتابونه ستا ژوندونه دي او ټول له یوه ځانګړي وخته راپیلېږي. همدا اوس نیمه شپه سې شنبې د اپریل 28، خو د نیمې شپې دا احتمالات یو شان نه دي. ځینې یو شان دي، ځینې بیخي متفاوت دي. نورا وویل، هر څه ډېر عجیب دي، ټول پرته له یوه همدا یو. نورا د تیږې په شان خړ رنګې کتاب میرمن علم ته ور مخکې کړ. میرمن علم وروځې پورته کړې. هو همغه، دا همغه کتاب دی چې تا لیکلی، پرته له دې چې ان یوه کلمه هم ولیکي. څه؟
دا کتاب ستا د ټولو ستونزو او همدارنګه حل لارو سرچینه ده. ښه نوم یې څه شی دی؟ نوم یې د حسرتونو کتاب دی ګرانې. د حسرتونو کتاب. نورا کتاب ته ځیر شوه. اوس یې نو کولی شو چې د کتاب پر پاڼو لیکلي کوچني توري ولولي. د حسرتونو کتاب. میرمن علم د ګوتې څوکه د کتاب پر پاڼې ووهله او ویې ویل ستا تر زیږون وروسته هر هغه حسرت او پښیمانۍ دي چې لرلې دي په دې کتاب کې ثبت شوي. اوس اجازه درکوم چې پرانیزي. دا چې کتاب ډېر دروند و، نورا یې پرانیستلو ته پر ځمکه پلته یې ووهله. د کتاب د پاڼو اړول یې پیل کړل. کتاب په مختلفو څپرکو ویشل شوی و چې په ترتیب سره 0، لومړی، دویم، دریم او همداسې یو څپرکی پورته تله تر 15 رسېده. څومره چې وړاندې تللې هومره څپرکي هم کال په کال اوږدېدل. خو نورا چې کوم حسرتونه زړه کې ټول کړي وو یوازې د کتاب د لیکل کېدو په کال پورې تړلي نه وو. حسرتونه د نیټو ترتیب ته له پاملرنې پرته ځای پر ځای شوي. د دغو فهرستونو ترتیب هم تل په بدلېدو دی. آها، خو فکر کوم دا چاره یو څه منطقي ده. د نورا ډېر ژر پام شو چې حسرتونه یې له کوچنیو او ورځنیو څیزونو لکه پښیمانه یم چې نن مې سپورټ ونه کړ رانیولي، بیا تر مهمو موضوعاتو پښیمانه یم چې د پلار تر مرګ مخکې مې ورته ونه ویل راباندې ګران دی شاملېدل. حسرتونه دوامدارو ژورې ریښې لرلې او په متعددو پاڼو کې بیا بیا تکرارېدل. پښیمانه یم چې په حیرانوونکې لار موسیقۍ ډله کې پاتې نه شوم او خپل ورور مې ناهیلی کړ. پښیمانه یم چې په حیرانوونکې لار ډله کې سندرغاړی نه شوم ځکه له ځانه ناهیلي وم. پښیمانه یم چې د چاپېریال ژغورنې لپاره مې د رضاکارې په توګه کار ونه کړ. پښیمانه یم چې ډېر وخت مې په ټولنیزو رسنیو کې ضایع کړ. پښیمانه یم چې له ایزي سره استرالیا ته لاړه نه شوم. پښیمانه یم چې ځواني مې په ډېرې خوښۍ تېره نه کړه. پښیمانه یم چې له پلار سره به مې ډېری وخت بحث او لانجه کوله. پښیمانه یم د ژبې په برخه کې مې کار ونه کړ. پښیمانه یم چې پوهنتون کې مې د فلسفې پر ځای ځمکپېژندنه ونه لوستله. پښیمانه یم چې زده مې نه کړی شو څنګه یوه خوشحاله انسان واوسم. پښیمانه یم چې د دومره ګناهکار احساس مې کاوه. پښیمانه یم چې د هسپانوي ژبې زده کړه مې نیمایي پرېښوده. پښیمانه یم چې نور علمي برخې مې زده کړو ته انتخاب نه کړي. پښیمانه یم چې کنګل پېژندونکی نه شوم. پښیمانه یم چې واده مې ونه کړ. پښیمانه یم چې د ماسټرۍ لپاره مې کمبریج پوهنتون ته غوښتنلیک وانستوه. پښیمانه یم چې سالم ژوند مې ونه کړ. پښیمانه یم چې له لندن نه بیرته راکډه شوم. پښیمانه یم چې پاریس ته د انګلیسي ژبې د تدریس لپاره لاړه نه شوم. پښیمانه یم چې د ښوونځي په وخت کې راپیل کړی ناول لیکل مې پای ته ونه رساوه. پښیمانه یم چې لندن مې پرېښود. پښیمانه یم چې یوه داسې کار ته لاړم چې راتلونکې نه لرله. پښیمانه یم چې یوه ښه خور نه وم. پښیمانه یم چې له پوهنتون تر فراغت وروسته 1 کال مې دمه ونه کړه. پښیمانه یم چې پلار مې ناهیلی کړ. پښیمانه یم چې د پیانو تر غږولو ډېره هغه مې تدریسوله. پښیمانه یم چې مالي پانګه مې سمه مدیریت نه کړه. پښیمانه یم چې په کلي کې مې ژوند ونه کړ. ځینې حسرتونه تر نورو هغو بې رنګي وو. یو حسرت به مدام ښکاره بیا ورک شو لکه څراغ چې مړ او ژوندی کیږي. هغه حسرت دا و چې پښیمانه یم چې تر اوسه مور نه یم او ماشوم نه لرم. میرمن علم چې ظاهراً په کوم ډول بیا د نورا ذهن ولوست ویې ویل دا هغه حسرت او پښیماني ده چې کله شته او کله نشته. دې ته ورته څو نور حسرتونه هم دي. تر 34 کلنۍ وروسته د کتاب په وروستي او تر ټولو اوږد څپرکي کې ډېری حسرتونه د ډین په اړه وو. ټول تقریبا شدید وو او لکه د جوزف هایډن د کنسرتونو غوندې په مست او له شوره ډک د نورا په ذهن کې خپرېدل. پښیمانه یم چې پر ډین مهربانه نه وم. پښیمانه یم چې اړیکه مې ورسره پرې کړه. پښیمانه یم چې یو ځای ژوند مې ورسره ونه کړ. کله چې د کتاب پاڼې ته ځیر وه نو هغه سړی وریاد شو چې نږدې و واده ورسره وکړي. د حسرت دروند بار. نورا لومړی ځل ډین هغه وخت ولید چې له ایزي سره د لندن په ټوټینګ کې اوسېده. خندانه څېره یې وه، لنډه ږیره یې لرله او داسې به ښکارېده لکه د تلویزیون پخواني ویاندویان. ټولنیز او متجسس و. د هنر تاریخ یې لوستی و او د روبنز او ټینټورټو د نقاشیو په اړه یې ډېره پوهه او معلومات درلودل. له همدې پوښې څخه په کار اخیستنې د پروټیني چاکلیټو د تولید په شرکت کې د بشري منابعو د رئیس په توګه کار کاوه. له دې ټولو سره یوه هیله یې درلوده او هغه دا وه چې په کلي کې یو رسټورانټ جوړ کړي. غوښتل یې نورا د دې هیلې په رښتیا کېدو کې ورسره وي. نورا پر ډین زړه وبایله او کوژده یې ورسره وکړه، خو بیا ناڅاپه یې پام شو چې نه غواړي واده وکړي. په زړه کې دا ویره وه چې د مور غوندې به یې شي.
د مور او پلار غوندې ګډ ژوند یې نه غوښته بیا تکرار کړي. نورا چې د حسرتونو کتاب ته ځیر وه پر دې فکر کاوه چې آیا په رښتیا کوم وخت پلار او مور پر یو بل ګران وو یا همداسې د ټولنې د دود پوره کولو لپاره یې واده کړی لکه هغه لوبه چې موسیقي غږول کیږي او هر څوک باید د موسیقۍ په تمامېدو سره ځان ته تر ټولو نږدې کس له لاسه ونیسي. د نورا هیڅ نه خوښېدل په هغه لوبه کې برخه واخلي. برټراند راسل وایي له مینې ویره لکه له ژونده ویره ده او څوک چې له ژونده وډار شي مړې بوله. ښایي د نورا ستونزه همدا وه، ښایي یوازې له ژونده ویرېده. خو برټراند څو ځلې واده کړی و او له خپلو مېرمنو سربیره له نورو ښځو سره په اړیکه کې و. د همدې لپاره ښایي په دې اړه یې لارښوونه چندانې د منلو وړ نه وه. مور یې 3 میاشتې مخکې د واده له مراسمو وفات شوه. نورا ډېره خواشینې وه، سره له دې چې غوښتل د واده نیټه لږ وځنډوي، خو دا کار یې ونه شو کړی. د نورا غم سبب شو چې ژور خفګان او اضطراب ورته پیدا شي او داسې حس کړي چې د ژوند کنټرول یې له لاسه تللی. نورا ته د دغو بدو احساساتو سبب واده ښکارېده او فکر یې کاوه لکه پر یوه اورګاډي پورې چې تړلي وي. دې ته د خلاصون یوازینۍ لاره د واده فسخ کول ښکاره شول. په ورته حال کې په ویتپورټ کې پاتې کېدل، مجردوالی، له ایزي سره اسټرالیا ته نه تګ، د موسیقۍ آلاتو په دکان کې کار کول او د پیشو راوستلې دقیقاً د ازادۍ برعکس حس ورکاوه. مېرمن علم وویل وای نه، او د نورا د فکرونو لړۍ پرې کړه. مېرمن علم بیا وویل زغم یې درته ډېر ګران دی. ناڅاپه پر نورا هغه درد او غم بیرته راغی چې یو ساعت مخکې غوښتي و ترې وتښتي. دا غم د ځان او نورو د ناهیلي کولو له وجې و چې سخته پرې پښیمانه وه. بېلابېل حسرتونو او پښیمانۍ سره یو ځای شول. په داسې حال کې چې د کتاب پرانیستو پاڼو ته یې کتل، ته به وایې د ویتپورټ په پرتله دلته په لا ډېر درد اخته شوي. ټول هغه حسرتونه چې له کتابه راپورته کېدل په نه زغمونکي عذاب بدل شوي وو. د پښیمانۍ دروند بار، د ګناه او نادانۍ حس ډېر زیات و. شاته پر سنګلو تکیه شوه، دروند کتاب یې خوشې کړ او سترګې کلکې پټې کړې. ساه اخیستل ورته سخت و. ته به وایې چا یې غاړه په لاسونو کلکه نیولې او غواړي زنده یې کړي. بند یې کړه، مېرمن علم امر وکړ. ویې تړه، کتاب بند کړه، یوازې سترګې مه پټوه، کتاب بند کړه، باید په خپله دا کار وکړي. د همدې لپاره نورا سره له دې چې احساساوه یې ښایي بېخوښه شي، بیرته راکېناست او کتاب ته یې لاس وروړ. دا ځل تر پخوا نور هم دروند و، خو بریالی شوه چې کتاب بند کړي او ارامه ساه واخلي. ټول ژوندونه همدا اوس پیلېږي. ښه، مېرمن علم لاس په ټټر ولاړه وه، که څه هم بیخي د هماغه مېرمن علم غوندې وه چې نورا پېژنده، مګر اوس یې رویه تونده وه، خو په کوم دلیل هغه نه وه. هر څه تقریباً ګنګسونکي وو. د نورا سالا هم بنده کېده، خو خوشحاله وه چې نور نو د ټولو حسرتونو فشار یې پر یوه ځای او یوه وخت نه حساوه. ویې ویل ښه، کوم حسرت دې تر نورو ډېر سترګو ته کېږي؟ د ژوند کومه پرېکړه غواړې بدله کړې؟ کوم ژوند غواړې تجربه کړې؟ بلکل همداسې وویل تجربه کړې. ته به وایې دلته د کالیو دوکان دی او نورا کولی شي هر ژوند چې زړه یې وي لکه یو کمیس چې انتخابوي وټاکي. هر څه لکه یوه پیچلې لوبه غوندې وو. ډېر دردناک و. فکر مې کاوه چا له ستوني نیولې یم. دا کارونه څه ګټه لري؟ نورا پورته وکتل او لومړی ځل یې څراغونه ولیدل. څراغونو ښیښې نه لرلې او په یو سیم له چته راځوړند و. چت هم معمولي او خړ رنګه ښکارېده، خو په دې تفاوت چې دغه چت هیڅ دیوال نه لاره، لکه د کتابتون غولې. چت هم تر لای تناهي دوام لاره. ګټه یې دا ده چې په ډېر اټکل سره ستا ماضي ژوند تمام دی. غوښتل دې مړه شي او ښایي همداسې وشي. ته اوس یوه ځای ته اړتیا لري چې لاړه شي، داسې ځای چې تل پکې پاتې شي، یو بل ژوند. د همدې لپاره باید ښه فکر وکړې. د دې ځای نوم د نیمې شپې کتابتون دی، ځکه هر نوی ژوند چې دی همدا اوس پیلېږي. اوس هم نیمه شپه ده، اوس پیلېږي. هره راتلونکې چې وینې همدلته ده. ستا کتابونه هم همدا ښایي، ټولې اوسنۍ او راتلونکې شېبې چې کولی شوې تجربه یې کړي. نو دلته هیڅ ماضي نشته؟ نه، دلته یوازې د ماضي بېلابېلې پایلې ویني، خو دا کتابونه ټول د هر حالت لپاره لیکل شوي. زه پر ټولو پوهیږم، خو ته حق نه لرې چې ویې لولې. او ژوند کله پای ته رسیږي؟ کیدای شي څو ثانیې، څو ساعتونه، څو ورځې، څو میاشتې، او ان تر دې ډېر وي. که داسې ژوند پیدا کړي چې واقعا غوښتی به دې وی چې تجربه یې کړي، تر هغې چې له زړښته مري کولی شي هماغه ژوند ولري.
که په رښتیا د زړه له تله یو ژوند وغواړي اړتیا یې نشته چې اندېښمنه وي. هلته به داسې پاتې شي لکه له لومړي سره چې هملته وي، ځکه بالاخره په ورته کائنات کې ته واقعا هلته وي. که ساده یې درته ووایم، د کتابتون هر کتاب دی چې یو ځل تجربه کړ بیا هیڅکله دلته بیرته نه راستنیږي. همدا چې دې پایلې ته ورسېدې چې په رښتیا یو مشخص ژوند غواړې، ټول هغه څیزونه چې اوس دې په ذهن کې دي د نیمې شپې کتابتون په ګډون پر یوې داسې محوې او ګونګې خاطرې بدلیږي، ته به وایې له سره هیڅ شتون یې نه درلود. میرمن علم لږ څه په ګواښونکي کې لحن دوام ورکړ. یوازینی شونی خطر تا ته دلته دا دی چې د ژوندونو ترمنځ یې که د دوام ورکولو لیوالتیا وبایلې، پر اصلي ژوند به دې اغېز وکړي او ښایي د دې ځای په نابودۍ تمام شي. هغه وخت به د تل لپاره له منځه لاړه شي، مړه کېږي او بیا هیڅکله دغو کتابونو ته لاسرسی نشي موندلی. پخپله همدا غواړم مړه شم، مړه کېږم ځکه پخپله یې غواړم. د همدې لپاره مې ښې ډېرې ګولۍ یو ځای وخوړلې چې مړه شم. ښایي شي یا هم ښایي نشي، په هر حال اوس دلته یې. نورا هڅه کوله پر هر څه ځان پوی کړي. ویې ویل ښه که تر پخواني ژوند بدتره په یوه بل ژوند کې راګیره شم، څنګه بیرته کتابتون ته راشم؟ لومړی خو ښایي هیڅ داسې څه حس نه کړي، خو بیا هم همدا چې د ناهیلۍ حس درته پیدا شو دلته راګرځي. ځینې وختونه دا حس ورو ورو درته پیدا کیږي، ځینې وخت هم ښایي یو دم د ناهیلۍ احساس وکړي. که یې هیڅ وخت حس نه کړي هملته پاتې کیږي او دا به پر دې معنا وي چې هماغه ځای کې خوښ او سوکاله. تر دې په ساده الفاظو نشم درته بیانولی. د همدې لپاره اوس نو انتخاب کړه چې کوم متفاوت کار دې ترسره کاوه تر څو زه یې کتاب درته پیدا کړم، یعنې هماغه ژوند پیدا کړم. نورا سر ښکته واچوه او د حسرتونو پر کتاب یې سترګې ولګېدې چې د ځمکې پر زیړو قهوهيي رنګه کاشی پروت و. له ډین سره یې خپلې د شپې مکالمې وریادې شوې چې په کلي کې د کوچني رسټورانټ جوړولو په اړه یې کولې. د ډین دا هیله ورو ورو لویده او د وخت په تېرېدو تقریبا د نورا پر هیلې هم بدله شوه. نورا وویل دریغه ډین مې نه وی پرېښی او تر اوسه هم یو ځای وی. پښیمانه یم چې له یو بل سره پاتې نشو او هغه هیله مو پر رښتیا بدله نه کړه. داسې کوم ژوند شته چې لا هم دواړه پکې یو ځای وو؟ میرمن علم وویل بالکل. د کتابتون کتابونه بیا په خوځښت شول. ته وایې لکه د کتابونو المارۍ چې د اورګاډي په شان کرښې لري، خو دا ځل د مخکې غوندې ورو نه تاوېدل بلکې شیبه په شیبه چټکېدل، تر دې چې دومره چټک شول چې کتابونه نه سره پیژندل کېدل، یوازې د شنه رنګ د جریان په بڼه ښکارېدل. میرمن علم ټیټه شوه او یو کتاب یې د کیڼ اړخ المارۍ له ښکتنۍ برخې راواخیست. دا کتاب له هغو کتابونو و چې تک شین رنګ یې لاره. هغه یې نورا ته ورکړ. د حسرتونو تر کتاب ډیر سپکو، که څه هم د اندازې له مخې یو شان و. په دې کتاب هم هیڅ نه و لیکل شوي، خو د نورو کتابونو غوندې پر پوښ یو څه په ډیر کوچني فونټ لیکلي و: زما ژوند. مګر دا زما ژوند نه دی. او نورا دا ټول ستا ژوندونه دي. اوس څه وکړم؟ کتاب پرانیزه او لومړۍ صفحې ته لاړه شه. نورا همداسې وکړل. میرمن علم په دقت او پاملرنې وویل ډیر ښه، اوس یوازې لومړۍ کرښه ولوله. نورا لومړۍ کرښې ته وکتل او ویې لوستله. هغه له کتابتون راووته او د شپې په سړه هوا کې روانه شوه. نورا همدومره وخت لاره چې له ځان سره فکر وکړي. تر هغه وروسته هر څه پیښ شول. د کتاب متن په ډېرې چټکۍ په تاوېدو شو، دومره چې د لوستلو وړ نه و. نورا ځان کمزوری حس کړ. کتاب یې په خپل اختیار خوشی نه کړ، خو شیبه وروسته یې پام شو چې د لوستلو په حال کې نه ده او اصلاً هیڅ کتاب یا کتابتون نشته دی.